از من بیرون میرم میگم باشه کدام جای کار چیز پیدا کنم، پس بهم میپاله تلاشی میگن اسکال من مادر چی آوردی؟ نان آوردی؟ میگم نه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق الله العظيم. قدرمنو معزز ورونو خويندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اتباع یا د افغان ملت په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. هر طرف ته کونډې، یتیمان، فقیران او بیچاره خلک دوی د یوې مړۍ وچه ډوډۍ په ارمان دي. دوی ارمان دا ده چې د دوی اولادونه ماړه شي، له صحت نه برخوردار نه دي. دوی ډیر په دردېدلي حالت کې ژوند کوي. یعنې موږ هر ورځ ګورو، کورونو ته ځو، خلکو حالت ډیر سخت دردېدونکی دی. نو زما غږ په هغو هیوادوالو دی چې د هیواد نه بهر اوسېږي، ژوند یې ښه دی، هغوی دې د الله په خاطر خپلو فقیرو، بیچارهو، یتیمانو، هیوادوالو سره مرسته وکړي. یعنې حد اقل که دوی $50 د میاشتې د یوې کورنۍ کفالت په غاړه واخلي، نو انشاءالله دوی خپله ګزاره ورباندې کولی شي. د دغه یتیمانو په سلسله کې یوه بېوسه کورنۍ ته راغلي چې څو ورځې مخکې مې د دوی حالت نږدې وکته او د دوی هغه درد الحمدلله دوی سره مرسته وشوه. هغه مو خوراکي توکي او څه اندازه نقدې پیسې ورته راوړې. نو که غواړئ چې تاسو هم همدغسې بیچاره او فقیر هیوادوال د خپل کفالت لاندې راوړئ، نو انشاءالله احساس خیریه مؤسسه ستاسو په خدمت کې ده. د افغانستان په هر ګوټ او هر ولایت کې کولی شي چې ستاسو مرستې په شفاف ډول دغه څو بیچاره او فقیرو هیوادوالو ته ورسوي. ما تکلیف پایم است، راه رفتن نمیتونم چندان و زیاد جا بگردم، مثلا یک چند دقیقه بشینم مفتم یک پیر ضعف میکنم، ناق بنام. یک تکلیف پایم است که خیلی ضعف میکنم، کم شیما میشم، شیما زیانم میره. خلاصه بگویم مرد از ما مدت 6 سال میشه طفلایم خورد بود که پدرشان فوت کرد. از اون وقت که من خانه مردم کار میکردم، نگه بسیار وضع اقتصاد ما خراب است. بچه گفتم برو این رقم مریض خودم به رقم دگاهش خورد است، این دختره که حافظ قرآن است، چشمکایش ضعیف است. نگه بچه کم رفته بود پالیشی میکنه. نگه من خودم بسیار مجبور هستم میرم در خانه مردم کار میکنم، با 100 کنیم 100 200 او رو من چی پورا کنم؟ نه کرایه خانه میشه، نه خرچ مصرف میشه، نه تداوی ما میشه. نگه من خودم این گردنم که تکلیف پیدا کردی در روزه بسیار حالت ما خراب بود. رفتم در خانه گلکاری بود، اونجا بسیار بازرگانی مرا گرفتن در کار. ریگ در سرم بالا میکردم، در منزل 3 می بردم، امورای گردنم ضربه دیدم، چی شده دیگه نه بسیار بازاب هستم، قدر دست درد بازاب هستم، کل شو گیره کرده خو نمیکنم. کسایی که واسه توان کمک در لطفاً برام کمک کنیم، من بسیار احتیاج هستم. زمستان داری روان دارم، من نمیفهم چی کنم. در کار از افغانستان حالاتش به کلگی معلوم است. کمکای تان ادامه بده برام، من بسیار مجبور هستم برام کمک کنین.